بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته د نصیحت کاوی. خپل زوی په څو شانو سره خبر کوي او آګاه کوي. اول خو په دې آیت مبارک کې الله رب العزت د حضرت لقمان حکیم صاحب دغه د زوی ته وصیت کول په شرک نه کولو باندې چې د الله پاک سره شریک مه نیسه په عبادت کې. الله پاک په هیڅ شي سره دومره ناراضه کېږي لکه په شرک سره په عبادت کې د خدای چې خپل څوک سره ګډ کړي، بتو سره ګډ کړي، لمر او سپوږمۍ او ستوري او اور او بلو سره ګډ کړي، یا ریا او سره وکړي په عبادت کې. عبادت کوي، په دې عبادت کې نیت دا وي چې خلک ما وویني، خلک ما خبر سي، خلک ما صفت وکړي. نو یو شرک جلیس و چې هغه د بتانو عبادت دی، د ستورو او د لمر عبادت دی. یو شرک خفي دی، د دواړو څخه الله پاک وایي تاسې ځانونه پاک کړئ. زه چې یم پاک یم. الله پاک وایي زه د شرک څخه خلاص ذات یم، ما سره هیڅ څوک شریک نشته په عبادت کې، نه په ذات کې، نه په صفت کې. لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته وویل: ای زویه، ته حفاظت کوه، خو لمونځ کې د خپل زړه وساته. که حفاظت غواړې په لمانځه کې دې خپل زړه د وسوسو څخه وساته. که د ځان حفاظت غواړې، که د مال حفاظت غواړې، لمونځ په ښه اخلاص کوه. دویم یې دا ورته وویل که په خلکو کې ناست یې په مجلس کې، په دې مجلس کې د خپلې ژبې ساتنه وکړه. د ژبې خاطر دې کوه، ساتنه یې کوه. ژبه بې ځایه او بې درکه او په غیبت، په بهتان او په درواغ کې مه استعمالوه. دریم یې دا ورته وویل لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته وویل: د خلکو کورو ته مخ ته چې تېرېږي خپلې سترګې کښته واچوه، د خلکو کورو ته مه ګوره. داسې نه وي پخوا د خلکو کورونه لکه دا اوس چې دروازې لري، ګیټونه لري، بند ځایونه وي. پخوا خو به یو کږدۍ ولاړه وه یا به یو خاشې راګرځېدلې وي. نو اوس هغه وخت کې امر دا و چې د مسلمان مؤمن به دا عادت وي چې د چا کور ته به نه ګوري، د چا عزت ته به نه ګوري، په بد نظر به نه ورته ګوري، پر لارې روانې کښته به ګوري. څلورم یې دا حضرت لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته وویل چې په دسترخوان کښېنې پر خپله معده دې پام کوه، یعنې ډېر خوراک مه کوه. ډېر خوراک چې دی ډېر تاوان کوي. او دوه شیان یېروه، په یاد یې مه ساته. یو دا چې خلک ستا سره بد وکړي، دا بد یېروه، په زړه کې مه ساته. یعنې د لقمان حکیم صاحب خبرې ټوله د کتاب خبرې دي او عبرت دی، نصیحت دی. چې یو څوک د یو چا سره بد وکړي او بد په زړه کې نه ورسره ساتي، هېروي به. ځکه چې دا بد هېرول دا د مسلمان صادق مؤمن علامه ده. او که بیا څوک د یو چا سره نیکي وکړي، ښه اخلاق ورسره وکړي، احسان باندې وکړي، دا به هم سړی هېروي. یعنې دا به سړی نه وایي چې ما ستا سره پلانکې ورځ دغه نیکي وکړله، ما ستا سره دا احسان وکړي، ته مجبوره وې، ما له رالې، زما کور لره، زما دکان لره، زما ودر ته ولاړ وې، زما به دسترخوان ته ناست وې. احسان چې د چا سره وکړي دا به هم هېروي، او که یو چا بد ورسره وکړل بد به هم هېروي. او دوه شیان همیشه حضرت لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته وویل چې دوه شیان به همیشه یاد ساته. یو د الله پاک یاد همیشه یاد ساته، الله پاک یادوه همیشه، هېڅ وخت یې مه هېروه. دویم مرګ یادوه، مرګ مه هېروه. مرګ هم داسې شی دی چې باید سړی نه کړي هېر. همیشه به د مرګ د سړي په یاد وي. نو الله پاک جل جلاله وایي چې زما خپل رضا د نفس په مخالفت کې ایښې ده. چې یو څوک د نفس مخالفت وکړي، د شیطان مخالفت وکړي، نفس و شیطان خوار و ذلیل کړي، زما رضا بس حالته ده. یعنې زه یې راضي کړم، نفس و شیطان یې خوار کړل، زما رضا یې پیدا کړه. خلک الله پاک وایي خلک زما رضا د نفس په موافقت کې غواړي. زما رضا چې د نفس په مخالفت کې الله پاک وایي ما ایښې ده، د دې په موافقت کې غواړي.
چې د نفس کم خواهش وي کمې غوښتنې وي دی هغه پر ځای کي هلته زما رضا غواړي الله پاک وایي زما رضا هلته نشته زما رضا چې د نفس مخالفت کې ده دویم شی الله پاک جل جلاله وایي ما آرام و سکون و اطمینان په جنت کې ایښی دي په جنت کې به ټول انسانان آرام وي خوشحاله به وي په عزت به وي د ناجوړیو د تکلیفو د هر قسم تکلیفو څخه به خلاص شي الله پاک وایي دی په دنیا کې غواړي په دنیا کې دا نسته الله پاک وایي آرام و سکون په دنیا کې نسته خلک یې تلاش کوي خلک یې کوشش کوي الله پاک وایي دا نه ورکړل کېږي که ورکړل کېږي په جنت کې دا شان به ایښي او الله تعالی جل جلاله وایي ما علم و حکمت په لوږې کې ایښی دي خلک یې په مړتیا کې غواړي یعنې موړ نس داسې علم نشي حاصلولی لکه وږی نس علم و حکمت الله پاک وایي ما په وږې کې ایښي دي خلک یې په ماړه نس غواړي په ماړه نس کله کېدلی شي چې یو سړی دی وږی وي طلب د علم دی کوي او بل سړی دی موړ وي دا نه دي سر برابر بیا الله پاک جل جلاله وایي ما عزت قناعت ما مالداری په قناعت کې ایښی ده چې یو سړی ځان مالداره بولي هغه دې قناعت وکړي خلک یې په مال کې کوي دغه مالداري مالدار سړی په مال سره نه مالدار کیږي مالدار سړی چې مالدار بلل کیږي دنیادار بلل کیږي هغه په قناعت سره چې قناعت وکړي بس دا مالدار دی بس که په 1000 روپۍ باندې سړی قناعت وکړي پر لک یې وکړي لږ شی وکړي بس دا سړی تر ده سرمایهداره نسته تر ده غني نسته تر ده موړ نسته تر ده مالدار نسته او که سړی په قناعت نه وکړي چې هر څومره مال ورکړي هر څومره مال دی حاصلوي قناعت یې ځان ته نشي حاصلولی الله پاک وایي ما مالداري په قناعت کې ایښې ده غنا مې په قناعت کې ایښې ده خلک یې په مال کې غواړي په مال کې قناعت نشته مالداري نشته بیا الله پاک وایي ما عزت په خپل اطاعت کې ایښې دي څوک زما اطاعت و بندګي وکړي په دې دا سړی به عزتمند وي خلک عزت د بادشاهانو په څنګ کې غواړي چې د بادشاه په دروازه باندې ته ولاړې د بادشاه څنګ ته ناست یې د بادشاه پر کورو پر دربارو باندې سړی ګرځي دا سړی نو ځان عزتمند بولي الله پاک وایي دا سړی عزتمند نه دی عزتمند چې دی هغه څوک دی چې زما اطاعت یې وکړي زما بندګي یې وکړه زما عبادت یې وکړي زما رضا یې حاصله کړه دا سړی چې دی الله پاک وایي عزتمند دی زما په نسبت باندې د بادشاهانو سره عزت نشته د بادشاهانو په دروازو په دربارو کې عزت نشته عزت چې دی د الله په دین کې دی د الله پاک په اطاعت کې دی الله پاک رب جل جلاله دې را نصیب کړي ټول مؤمنانو ته واخر دعوانا الحمدلله